درنو زده کوونکو په سلام او مینه درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو مخکې له دې چې درس شروع کړم لومړی راځم د درس په اړه ځینې خبرې درته وکړم. زموږ تاسو لوستی 5 عنوان دی بې پروایي. د دغه درس 2مه برخه ده او 9 او 10 مخ دی. څه ده؟ کتابونه مو خلاص کړئ. آفرین. کتابچې مو وباسئ. پنسل او قلمونه مو تر مخ کېږدئ. آفرین. په کوم لغت چې نه پوهېدئ لاندې به خط کش کړئ. زه به بیا درس شروع کوم. خو مخکې له درس څخه دا پوښتنه باید وکړم چې په بې پروایي درس کې مو شي ولوستل. هغه څه چې تاسو ما درته ویلو چې تاسو به درس لولئ، ښه صحیح به لولئ. په دې کې مو چې کله مو دغه ولوستو شي مو کې زده کړل. آفرین. څومره ښه شیان مو زده کړي. ښه زه اوس ورځم درس وایم، تاسو به هم څنګه کوئ؟ کتابو ته مو ګورئ. لومړی ورځو 9 مخ 5 لوست عنوان چې دی بې پروایي. دغه درس موخه څه ده؟ ګورئ تاسو کله کتاب وګورئ دغلته وګورئ ځای ته کتاب وګورئ دلته موخه کې لیکلې ده. موخه یعنې هدف یې څه دی؟ د درس ولې راوړی دی؟ ولې موږ زده کوو؟ ولې د موږ د کتاب دغه 2 پاڼې په دې نیولې په دې کې چی راغلي دي؟ دومره خو حتما یو ارزښت لري که نه؟ اهمیت خو لري که نه چې په هغو باید موږ تاسو پوه شو که نه؟ له هغې څخه وروسته دلته راغلی یو تصویر دی. تاسو مو کتابو ته وګورئ. تصویر دی. 3 ماشومان ګورئ دلته کې. صحیح ده چې دا چی کوي که نه؟ تاسو وګورئ. تاسو له دغو تصویر څخه چی واخیستل؟ آیا دغه تصویر د څه دپاره دی؟ ښه دلته موخه ته چې راشئ د دغو درس موخه څه ده؟ هدف یې څه دی؟ د متن لوستل چې تاسو دغه درکړل شوی متن چې کوم دی دا به ډېر صحیح سم لوستل به زده کوئ. صحیح ده؟ له هغې څخه وروسته لیکلي دي چې تاسو به په خپلو کتابچو کې ښه سم او منظم لیکئ. صحیح ده؟ له هغې څخه وروسته د بې پروایي په هکله معلومات او بې پروایي څخه د ځان ژغورلو په ښېګڼو باندې پوهېدل چې دا ما تاسو ته په لومړۍ برخه کې دا ټولې خبرې وکړې. ګورئ هغه څوک چې بې پروا وي له کومو ستونزو سره به مخ وي او هغه څوک چې احتیاطکاره وي احتیاط کوي کومې ښېګڼې به ولري او په راتلونکي کې به څومره کامیاب وي. ښه آفرین. اوس ورځمه د تصویر مطابق متن راغلی. صحیح ده؟ تاسو به مو کتابو ته ګورئ. زه به یې درته وایم. کوم لغت چې نه پوهېدئ لاندې به خط کش کړئ پنسل باندې. صحیح ده؟ نو کله مو چې خط کش کړو وروسته چې درس خلاص شو تاسو به همدغه لغتونه چې نه پوهېدئ دا به په کتابچو کې ولیکئ. زه به ورته معنا کوم جملې به جوړوو ورته. سمه ده؟ 9 مخ اول خط کتاب ته مو ګورئ. زه ورته وایم اجمل یو بې پروا هلک و. احتیاط نه کولو. ښه هر وخت به یې د ناپاکو اوبو په ځایونو لکه ډنډ او ویالو کې لامبو وهله. تاسو په اول درس کې ویلي وګورئ چې کله لامبو موږ تاسو باید پاکو اوبو کې ولامبو. صحیح ده؟ چې د چټلې به هلته ونه لامبو. نو اجمل چې په چټلو ویالو چټلو ډنډو کې به یې لامبل. ښه د کومې ستونزې سره مخ شو دی؟ اوس راځو کې یوه ورځ چې دی له ښوونځي څخه رخصت شو او په کور کې ډوډۍ وخوړه بیا د لوبو لپاره د باندې ووت. کله چې تاسو له ښوونځي څخه لاړ شئ چی کوئ چې کله ډوډۍ وخورئ؟ آفرین. که ویده کېږئ ډېر ښه، که درس مو وایه ډېر ښه، او که لوبې کوئ مناسبې لوبې وکئ. آفرین. ښه د اجمل کور ته نږدې یوه لویه ویاله روانه وه. د دوی دروازې تر مخ لویه ویاله وه. دغه ویاله چې د کلیو او کورونو په منځ کې تېره شوې وه د کلي اوسېدونکو به د میوو پوټوکې او خځلې ور اچولې. ګورئ دا ویاله چې وه د یوه کلي منځ کې ویاله روانه. تاسې کلي کې ویاله شته ده؟ اوبه خو کې ډېر لرئ ماشاءالله که نه؟ ښه کله چې ویاله وي لومړی خو دلته ګورئ هغه کلیوالو خځلې خاورې هر څه ټول ورچولي دي که نه؟ نو موږ تاسو باید لومړی دا وکړو چې کله ویالې ته دا شی وانچوو په یو مناسب ځای کې واچوو چې هغه د استفادې وړ نه وي. دا خو اوبه دي. اوبه خو د خدای پاک لوی نعمت دی. صحیح ده؟ خو دلته کلیوالو خځلې پټوکي هر شی ټول ور اچول د اوبو ته.
که نه. نو اجمل څه کړي دي کې په دې اوبو کې دوی کې لمبلي دي. له دې کبله د دغه ویالې اوبه ډېرې چټلې او ناپاکه وي. د دې په ځای چې موږ تاسو اوبه پاکې پرېږدو، د دې په ځای چې د خلک اوبه پاکې پرېږدي، اوبه یې چټلې کړي دي. نو کله چټلې کړي نو دلته بیا اجمل هم خپله بې پروایي کړې لمبلې وي او د کلیوالو هم احتیاط نه دی کړی له خپلو اوبو سره. صحیح ده؟ ښه. د کلي هلکانو به پکې لامبل. اجمل پرته له دې چې د دغو ناپاک او چټلو اوبو زیان ته پاملرنه وکړي، خپل کالي یې وایستل او په لامبو وهلو یې پیل وکړ. اجمل هم له نورو هلکانو په څېر څنګه کړي؟ لامبو شروع کړې ده. ښه. څو شېبې وروسته بیا انځرګل او بادام ګل چې د اجمل ټولګیوال وو په لاره تېرېدل، ګوري چې اجمل په ویاله کې لامبي. ښه مو کتاب ته غوږ ونیسئ. په دې وخت کې بادام ګل خپل ملګري انځرګل ته وویل اجمل ته وګوره چې په چټلو او ناول اوبو کې لامبي. دومره نه پوهېږي چې په ناول اوبو کې لامبو وهل روغتیا ته ډېر زیان رسوي او د خطر سره یې مخامخ کوي. دوه ټولګیوال راغلل، ګوري چې اجمل په اوبو کې لامبي، اوبه ډېرې چټلې دي، له خځلو، خلکیو، له نورو کثافاتو څخه ډکې دي. اجمل خپل کالي ایستلي دي، اوبو ته ځان اچولی دی. نو ټولګیوال چې راغله چې ګوري چې اجمل لامبي، نو یوه بل ته وویل چې ته وګوره اجمل په دومره چټلو اوبو کې لامبي. که نه دی پرته له دې چې خپل روغتیا ته پام وکړي دی لامبي، چې دا د وجود لپاره ډېر ضرر هم لري دا ناپاکې اوبو کې لامبل. پوست خرابوي، مخکې مې درته ویلې نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي، ځکه دا خو میکروبونه دي، چټلې اوبه دي که نه. صحیح ده؟ ښه. د درس ادامې ته ورشئ. پاراګراف سر. هغوی دواړه ډېر خواشیني او خفه شول. ولې خفه شول؟ ځکه اجمل په ډېر ناپاکو اوبو کې لامبل ګورئ. خو ځانونه یې اجمل ته ونه ښودل، همداسې پټ ترې لاړل. کله چې اجمل د لامبو وهلو څخه خلاص شو او کور ته ولاړ، نو د شپې ورباندې سخته تبه راغله. ومو کتو ډېره سخته تبه ورباندې راغله. ولې پوهېږئ؟ په چټلو اوبو کې لامبلي وو که نه. ښه. ټوله شپه یې د ناروغۍ له کبله په ویښه تېره کړه. نو دا خو طبیعي خبر ده، کله څوک ناجوړ شي خوب به نه ورځي، تبه به وي، سر به یې خوږېږي، نور مشکلات به لري. کله چې له دې شیانو سره مخ شي نو کور کې به د کورنۍ نور غړي لکه پلار، مور، ورور، خور، ټول غړي به ورسره څنګه وي؟ ناروغ وي. د دې په ځای چې خپلې روغتیا ته پام ونه کړو، څومره خلک مو نور هم له کاره وایستل، څومره نورو خلکو ته مو هم ضرر ورسولو، څومره نور خلک مو هم له خوبه وایستل. صحیح ده؟ ښه. مور او پلار او د کورنۍ غړي ډېر خفه وو. ټول ورباندې خفه وو. ګورئ پوهېږي ولې؟ ځکه چې اجمل ناروغه وو. کله چې یو کس ناروغه شي یا یو شخص ناروغه شي، نو ټول د کورنۍ ټول غړي یا ټول کور ورسره ناجوړه کېږي. صحیح ده؟ د درس ادامې ته راشئ. 10 مخ اول خط. سهار وختي روغتون ته بوتلو او د درملنې لاندې یې ونیو. کله چې روغتون ته لاړل، شفاخانې ته لاړل، هلته یې تداوۍ لاندې ونیو. نو دلته څه کېږي؟ د زیات کړاو لګاللو څخه وروسته روغ شو. ټولګیوالو چې د هغه له ناروغۍ څخه خبر شول، د اجمل د لیدو لپاره کور ته ورغلل. نو اجمل له ډېرو مشکلاتو سره مخ شو، ډېرې ستونزې یې وګاللې، له ډېرو خطرونو سره مخ شو. نو کله چې ښه شو بیا څه وشول؟ نو ټولګیوال یې چېرته له ده کور ته د دې پوښتنې لپاره ورغلل، ځکه د ناروغ پوښتنه خو موږ تاسو ویلي چې ډېر ثواب لري. نو موږ تاسو هم باید د هر ناروغ پوښتنه په ډېر ښه نیت، په صاف نیت او پاک اراده باندې وکړو. ښه. هغه ډېر ډنګر شوی و. حتما طبیعي خبر ته چې ناروغي تېروي ډېر به ډنګرېږي. ورېښمین او نور ټولګیوالو یې وروسته له روغبړ څخه هغه ته وویل وروره دا ناروغي ستا د بې پروایۍ او ناپوهۍ پایله ده. ټولګیوالو څه ورته ویلي چې ګوره ته که چېرې احتیاط کړی وی له داسې مشکل سره به نه وې مخ. دا کومه ناروغي چې په تا راغلي دا ستا د خپلې ناپوهۍ او خپلې بې پروایۍ پایله ده، یا د خپلې ناپوهۍ نتیجه دې ده چې له داسې مشکل او داسې ستونزو سره څنګه مخ شوی یې. ښه. ورځئ درس ته. موږ او تاسو ته ښوونکي ویلي وو چې هېڅکله په ناولو اوبو کې مه لامبئ چې د ناروغۍ لامل ګرځي. ګورئ دا خبرې څو وارې ښه کړې یم د په صنف کې استاد ورته.
په ټولګي کې استاد څو وارې دا خبر کړی چې په ناول اوبو کې مه لامبئ، خپل نوکان مه اخلئ، خپلو جامو ته فکر کوئ، خپل نظافت ته فکر کوئ، خپلو خوراکونو ته فکر کوئ، خپل روغتیا ته فکر کوئ. خو مګم بیا اجمل بیا هم نه ده منلې. صحیح ده؟ ځکه اوس ورته چې دا د ډېر ناروغۍ سبب ګرځي. اجمل چې دا خبرې واورېدې له ځان سره یې ژمنه وکړه چې بیا به هېڅکله په چټلو او ناپاکو اوبو کې نه لامبم. اوس یې فکر وکړو چې بیا به هم په ناولو او چټلو اوبو کې نه لامبم. اجمل وایي ځکه ولې اوس یې له ستونزو سره مخ شو، اوس یې هغه درد ولیده، اوس یې هغه کړاوونه ولیدل. صحیح ده؟ نو موږ تاسو باید د ښوونکو خبر ته صحیح غوږ ونیسو، د مشرانو خبر ته باید غوږ ونیسو، د مور پلار خبر ته باید غوږ ونیسو. ښه څه کیسه وه؟ آفرین. اجمل دی له ښوونځي څخه راغلی دی، کله چې کور ته لاړ ډوډۍ یې خوړلې، وروسته د هغو نه راوتلی هغه ویاله چې په کلي کې روانه وه دوی د دروازې تر مخ یا دوی د کور تر مخ تېرېدله چې ډېرې خځلې خلکې او کثافات هم کلیوالو به راچولي وو که نه، په هغې کې خپل کالي یې وایستل او اوبو ته ورکوز شو، لامبو یې شروع کړه. د نور ټولګیوال راغلي وو، انځرګل او بادنګل، هغوی یو بل ته ویل چې اجمل وګوره دا څومره ناپاک اوبو کې لامبي، ځکه دا خو ډېره ستونزه لري ورته. هغوی لاړل، وروسته چې شپه شوله اجمل ډېر ناروغه شو. کله چې اجمل ناروغه شو نو اجمل وروسته بیا له ډېرو مشکل سره مخ شو. د ټول کور د ټوله کورنۍ مور پلار لور خور ټول په مشکل کې شول، ځکه هغوی چې دا کله کتو چې دا ناروغه دی نو هغوی کله دا بیا زغملی شي چې د یو چا د یو زوی ناروغه وي، د یو چا د یو ورور ناروغه وي، دا د خپلې میلې کوي. دا کله کېدلی شي. نو وروسته له هغو څخه سبا چې کله روغتون ته بوتلو، په روغتون کې هلته چې درملنې لاندې ونیولو، نو وروسته له دې چې دا یې ښه شو، یعنې ډېر تکلیفونه ډېر زحمتونه یې وګالل، ډېرې سختې ورباندې راغلې، نو اجمل ښه شو. کله چې اجمل کور ته راغی ډېر ډنګر شو که نه، یعنې دا خو یو وخت خو ډنګر شو. کله څوک ناروغ شي ګورې د هغه ذهنیت چې دی، د ذهن چې دی، د هغه عصبي سیستم چې دا هم داسې ډېر فعال نه وي که نه، دا هم لږ سستېږي. نو ده به حتما کتابونه بیا هسې نه وي زده شوي لکه مخکې چې زده کېدل که نه، ځکه دا خو په ډېر مشکل کې وو. وروسته هغوی ته نور ټولګیوال یې ورته راغلل پوښتنې ته یې، ځکه د ناروغ پوښتنه خو ثواب لري. نو کله چې راغلل چې ویل دوی چې اجمل ډېر ژوبل شوی دی، نو هغه ځینو ټولګیوالو ورته وویل چې تا خو بې خپله بې پروایي خپله ناپوهي دي، ځکه ښوونکي موږ ته په ټولګي کې څو واره ویلي وو چې په ناولو چټلو اوبو کې مه لامبئ. نو وروسته له هغوی څخه اجمل په دې پوه شو چې اوه والا زه باید نور داسې کار ونه کړم، او خپله ژمنه وکړه چې زه بیا هم داسې کار ونه کړم. صحیح ده؟ دا زموږ تاسو نن درس و. نو موږ تاسو دغه درس چې دی باید په خپل ژوند کې عملي کړو. موږ تاسو په خپل ژوند کې باید داسې مشکل سره مخ نه شو، ځکه موږ تاسو مخکې دی چې خدای ناخواسته داسې مشکل سره مخ کېږو، موږ تاسو باید مخکې له مخکې هغه خپل احتیاط او خپل بې پروایي ته فکر کړی وي که نه، چې بې پروا نه اوسېږو او احتیاط وکړو. سمه ده؟ دا زموږ تاسو درس و. مخکې له دې چې مخکښه سره وکړو، زموږ تاسو کورنۍ دنده څه شي ده؟ د درس لیکل او د سختو لغتونو رایستل په خپلو کتابچو کې لیکل. سمه ده؟ درس به ښه په احتیاط وایئ کور کې له ځان سره، بیا به وروسته په خپلو کتابچو کې ښه سم منظم لیکئ. په کوم لغت چې نه پوهېدئ هغه به په خپله کتابچه کې لیکئ. زه به بل درس کې تاسو ته هغه معنا کوم، هغو ته به جملې جوړوو، فعالیتونه به کاروو او همدغسې به سره مخ ته ځو. تر بیا پورې مو په خدای سپارم. ښې چارې.